پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کوي لازم به صفونه برابروي. د دلیل دی چې صفونه برابرول واجب دي، د حدیث په دلیل دی. او کم برابر نه کړو نو الله به ستاسو په مخونو کې اختلاف راولي. د دې څه مطلب دی؟ علماو یو څو مطلب بیان کړي. یو مطلب دا دی یعنی الله به ستاسو د مخونه بدل کړي، مسخ به یې کړي، شکلونه به مو وران شي. که تاسو صفونه نه برابرول نو شکلونه به هم څه شي؟ دا به وران شي. دویم معنی په دې کې دا پرته چې وجوه نه مراد دلته زړونه وي. که تاسو صفونه برابر نه کړو نو الله به ستاسو په زړونو کې اختلاف راولي. او دا اوس یو حدیث روان دی په هغې کې دقه شیان دي چې الله به ستاسو په زړونو کې اختلاف راولي. نو وجوه نه مراد زړونه دي. او سبحان الله چې کله انسان خپل د خپې سره ولګي د ملګري اوږه ورسره ولګي محبت ورسره ډېرېږي. دا تجربې خبره ده. کوم سړی چې ستا خوا کې ولاړ او خپې د سره جوخته لګولي اوږې د سره لګولي ستا د زړه دا وایي چې دا زما ورور دی، زما ملګری. او د بعضو دي چې خپل نږدې کې لامساس والا بیماري پي ما سره مه نږدې کېږه. ور انس بن مالک رضی الله عنه په هغه زمانه کې ویلي، په خپله زمانه کې وی موږ به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خپه د خپې سره لګوله اوږه د اوږې سره. او وی نن سبا چې چا د خپه وړله وی داسې ټوپ ووي لکه ځنګلي خر. دا هغه په خپل دور کې ویلي. نو بیا دا کوم وصف چې هغه بیان کړی زما ما نه دی بیان کړی. څوک سبا وایي چې دا د ځنګلي خر ووي. انس بن مالک رضی الله عنه وایي داسې ټوپ ووي لکه حمار وحشي چې ټوپ ووي. وبه دانګېدی شي ته به یې چې ګوره سي چلو شو. او ته به ورته خپل نږدې کړي هغه به ښه لرې کړي، نږدې کړي هغه ښه لرې کړي. خو دې ته جوړ نه دی چې په دې مسله باندې عمل وکړي. ځکه خو زړونو کې اختلاف دی. زموږ په منځ کې اختلافات ډېر دي که لږ دي؟ ډېر دي. یو وجه دا دی چې زموږ صفونه برابر نه دي. د صفونو نه جوړولو د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله به ستاسو په زړونو کې اختلافات راولي. وګوره زموږ په زړونو کې څومره اختلاف دی. دا په دې چې موږ صف نه جوړو او چې چا ته خپه ور نږدې کوي هغه ټوپ وایي. دلته یو مولوي صاحب و د وزیرستان و او د ځان نه بس ځان ورته داسې ښکارېدو لکه محقق العصر او مجدد الدهر. دلته چې داسې ډېره میره کې او سجي کې به یې کتابونه میتابونه هم پړاوه. یو ورځ د جمعې په منځ کې الله ما سره هغه یو ځای کړو. ما سره خوا کې ودرېدو. نو دا خو ملا دی، مفتي دی، دا خو په دې مسله پوهېږي. نو اول خو ما مولوي صاحب ته ویل ما لږ رانږدې شه، ځای ډېر دی، زما د بد بد وکړي. زه خو پېژندم، ما رانږدې شه لکه سړی چې ماشوم ته وایي رانږدې شه. رانږدې شه مفتي صاحب ځای ډېر دی. مفتي صاحب ایله په ډډه واوړېد. بیا چې مخ په ورخ وکړه سړي خپه اخوا کړه، بیا هم پسې ورخ وکړه بیا اخوا کړه. اخر دا چې په الله د قسم خورم چې دا دواړه خپې بلکل داسې کړي، دا خپلې داسې یو ځای کړي دي. نو دا دوه خپې چې کله سړی یو ځای کړي نو د ده د ولیدو یره وي. نو ما اوس الله دې خیر کړي دا بلاره ته په دې جومات کې راونه ولیږي په منځ کې. دا خپې بلکل د یرې نه داسې کړي چې بس د خپه ونه لګي. حالانکه دا حدیث چې ما تاسو ته دا په صحیح مسلم کې دی. لکه زه د بل ځای مسلې نه بیانوم. اکثر خلک وایي تاسو خپلې مسلې، خپلې نه دي. دا صحیح مسلم حدیث مې ورته ووایي. او د انس بن مالک رضی الله عنه خبره مې راته وکړه چې هغه وایي خلک ټوپونه وایي وتښتي. بیا دلته ته فایده ذکر کړه. دا یو اهمه مسله زموږ په دې ملګرو کې یو غلطي ده چې څوک ورسره خپه نه لګي، دی به چې خپه رواني نو دی بیا هغه خپې دومره کولو کړي چې هغه بیا غلطه طریقې ته واوړي.
یو سړی تا خپه ور نږدې کړه هغه خپه اخوا کړه تا ور نږدې کړه هغه اخوا کړه بس ستا غاړه څه شوه ازادي شوه اوس که الله تپوس کوي د هغه نه کوي تا نه کوي یو سړی وایي ما د یو ملا بیان اورېدو پاکستان کې و ملا ګوډ نو ته کې څه ملا به خو ملا و خلکو ته ملا وي هغه دا ووایي والعیاذ بالله وی د خپې سره اوږه د اوږې سره هغه سړی لګوي چې دی بیماري او دی دا خوښوي چې دا سړي ما ته رانږدې شي نو دی ځکه وایي خپه د خپې سره لګوي اوږه د اوږې سره لګوي دې حده پورې استهزاء او سخریه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو پورې لکه دا تاسو کومو مدرسو کې سبق ولی دا حدیثونه کوم ځای کې دي دا څه وایي نعمان بن بشیر وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به داسې ګرځېدو په دې صفونو کې او د غشي په شان به یې سیده کړو او چې یو سړی ولیدو چې سینې لکه بهر وه مونځ یې ونه درو لاړ هغه سړی برابر کړو بیا منځ ته ور مخکې شو دا حدیثونه کوم ځای کې موږ کتابونه ویلي کوم ځای کې د کتاب نو دې حدیث نه دا واضح شوه چې کله صفونه زمونږ برابر نه وو نو زړونه به هم زمونږ برابر نه وي یو به زړونو کې څه راځي اختلاف به راځي